سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یو بزګر یو غوی درلوده چې د هغه یوازینی سرمایه و. د بزګر سړي غوی ورک شو. ګاونډیان یې پوښتنې ته راغلل او زړه سواند یې ورسره وکړ. ګاونډیانو یې وویل تا ته به اوس ډیره سخته وي چې غوی دې ورک شو. بزګر په ځواب کې وویل زه نه پوهیږم، ښه شو که بد شو دا قسمت دی. بله ورځ غوی وحشي آسونو سره بیرته راستون شو. ګاونډیان یې بیا راغلل او په بدو سترګو یې بزګر ته وویل ته خوشبخته سړی یې، ته اوس غوی هم لري او آسونه هم لري. بزګر ځواب ورکړ زه نه پوهیږم، ښه شو که بد شو دا قسمت دی. بله ورځ د بزګر زوی غوښتل چې په آس چکر ووهي، خو له آسه ولوېد او په پښه ګوډ شو. ګاونډیان یې پوښتنې ته راغلل. بزګر ته یې وویل دا څه بد کار وشو، ستا زوی ګوډ شو. بزګر بیا په ځواب کې وویل زه نه پوهیږم، ښه شو که بد شو دا قسمت دی. څو ورځې وروسته د جګړې اعلان وشو او د کلي ټول ځوانان جنګ ته ولېږل شول، خو د بزګر ګوډ زوی کور کې پاتې شو. ګاونډیانو په ټیټو سترګو بزګر ته وویل تا ته ښه شو، زوی دې کور کې پاتې شو. الله تعالی پوهیږي چې زموږ زامن به ژوندي راستانه شي او کنه. بزګر بیا په ځواب کې وویل زه نه پوهیږم، ښه شو که بد شو دا زموږ قسمت دی.